افغانستان یو ډېر تکړه جرنالست موږ سره ناست دی چې په افغانستان کې د کرکټ په پرمختګ باندې ډېر ژور نظر لري او د اوس راځي چې څومره لوبې شوي د افغانستان کرکټ ټیم چې چته چته تللی دی د سره ملګرتیا کړې ده او ډېر لیکونه یې دې لپاره کړي دي د سره خبرې اترې کوو چې نننی میچ څنګه دی په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی سبا څنګه دی. ستړي مه شئ. مننه. سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته او تاسو خو داسې غټه مقدمه کې خو زه خو د افغانستان یو خادم یم او دا یو مسؤلیت دی باید زه ادا کړم ځکه مونږ باندې افغانستان هم دومره مصرف کړی دی چې دغه لیک لوست یې راته په خپله بیه باندې اسکالرشپ هم هغسې د افغانستان د دولت څخه او دا په مونږ حق دی د افغانستان باید ټول ځوانان مونږ خدمت وکړو. زه د کرکټ د لارې خپلو افغانانو خپل وطن ته کوم نور ځوانان به د نورو لارې کوي تاسې د میډیا د لارې همدغسې د ویډیو د لارې کوئ دا په ټولو حق دی. نو پور ودان او مننه د ننني میچ په اړه خو زه د دغه افغانستان چې د 2005 کال څخه په رسنیو کې راځي او دغه ډېر مزل یې په لږ وخت کې ووالو. زه دغه نن لوبه چې دا زه ما داسې وارزوله چې په بالنګ کې یا په توپ اچونه کې ډېره ښه وه او انشاءالله اوس هم دا توپوهنه یې اوس کنټرول کړې ده ودرولې ده ښه دغه کې لوبه یې روانه کړې ده. انشاءالله مونږ ته مهم ګټل نه دي د داسې لویو ټیمونو څخه استرالیا خو د کرکټ پلار دی که نه مونږ ته مهم دا ده چې مونږ ورسره صحیح جګړه وکړو مثلا ښه فایټ ورسره وکړو د انګریزانو خبره نو انشاءالله لوبغاړي ښه دی لګیا دي او زه یې ډېره ښه ارزوم. بله په دغې لوبو کې ګوره د افغانستان لپاره ښه زیری دا دی چې په دې لوبو کې د اول ځل لپاره د افغانستان یو لوبساري په غاړه لري د لوبسارۍ په دنده احمدشاه پکین په غاړه لري. دا یو ډېر مهم پرمختګ دی که زه ویم د کرکټ د افغانستان د کرکټ په نړۍ کې یا په کرکټ په تاریخ کې دا یو مهم بدلون دی. دا ځکه چې د هر هیواد لوبسار او یا دغه نور کارکوونکي په انټرنیشنل یا په نړیوالو ادارو کې په لوبو کې مسؤلیت په غاړه ولري د هغې هیواد کرکټ بدلون ته مخه کوي په دې معنا باندې چې یو مثبت بدلون انشاءالله را روان دی او زه فکر کوم چې انشاءالله دغه لوبه یعنې ډېره د کرکټ بورډ ډېر مثبت کار و چې د اسټرالیا سره یې لوبه برابره کړه د الحمدلله لوبغاړي ډېر لږ کار ته ضرورت لري. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبره وړمه زه بچی د افغان یم دا یقین لرم په ځان زه افغان یم افغان زه افغان